راغلی پلای وویل د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه د 1080 ګڼه فرمان او کورنۍ چارو وزارت د 3055 ګڼه حکم پر بنسټ باید د کورنۍ چارو وزارت اړوند ملکي او نظامی منصبینو د معاشاتو د ورکړې او اجرا چارې د واحد کمپیوټري سیستم له لارې ترسره سي. د هلمند ولایت مقام معین مولوي محمد قاسم ریاض وایي راغلی پلای وویل پلان لري چې د ولایت مقام او امنیه قومندانۍ اړوند مسؤلینو ته په دې برخه کې یو ورځنیز 2 ورځنی سیمینار د مسلکي کسانو له لارې ورکړي ترڅو د یاد سیستم په اړه بشپړ پوهاوی ترسره او چارې په سهولت سره انجام سي. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه د 1080 ګڼه فرمان او د کورنیو چارو وزارت د 3055 ګڼه حکم پر بنسټ باید د کورنیو چارو وزارت اړوند ملکي او نظامی منصبینو د معاشاتو د ورکړې او اجرا چارې د واحد کمپیوټري سیستم له لارې ترسره شي. په همدې ارتباط تېره ورځ د هلمند مرستیال والي الحاج محترم مولوي محمد نبی حماد صاحب په خپل کاري دفتر کې د کورنیو چارو وزارت د مالیې او بودیجې او خزاینو لوی ریاستونو له استازو سره ناسته وکړه. د مطرح شوي موضوع په اړه جزئیات شریک شول او ښاغلي مرستیال والي صاحب راغلي پلاوي ته په اړوند برخو کې د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړ. مرستیال والي راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ووایه. له هغوی سره یې مفاهمه وکړه، د تخنیکي او نورو اسانتیاو برابرولو ډاډ یې ورکړ او د چارو د ښه سمون او سهولت په موخه یې د ولایت مقام یو تن استازي ته د هغوی سره د همکارۍ برخه کې دنده وسپارل.